قیامت په نومونو کې یو نوم دی یوم الحسرات او یوم التغابن د حسرتونو ورځ ده. په دغه ورځ به هر انسان حسرت کوي، که نیک انسان دی هغه به هم حسرت کوي، افسوسونه به کوي، او که بد دی هغه خو به هسې افسوسونه کوي. که لږ نیک دی هغه به هم افسوس کوي، او که ډېر بزرګ دی او نیک دی هغه به هم افسوس کوي. لږو نیکو والا خو به افسوس کوي چې کاش لږې ډېرې مې کړې وي، او هغه ډېرو نیکو والا به وایي چې کاش د دې نه مې ډېرې زیاتې کړې وي. حسرتونه دي. او ګناهګار خو به هسې چغې وهي، ګناهګار خو به هسې په نقصان کې وي، هغه خو به وایي چې کاش لږې نیکۍ خو مې کړې وي، هغه سره خو به هېڅ هم نه. نو بیا سبا یوم الحسرت او یوم التغابن او د نقصان ورځ که مونږ خسارې سره او نقصان سره مخامخ کیږو، نو د هغې نه مخکې عمل کول پکار دي او د هغې دپاره تیاری کول پکار دي. نو دغه شان دغه آیاتونو باندې عمل کول پکار دي، د خوب نه مخکې لازمي لوستل پکار دي، او د دې فایده به انسان ته هله پته ولګي چې دا دروغجنې سترګې پټې شي او حقیقي سترګې کولاو شي، او ملاقات یې وشي په قبر کې د رب العالمین سره او د فرشتو سره، او هر څه په یقیني سترګو وګوري. نو بیا به دا ډېر افسوسونه کوي، بیا به دا ډېرې چغې وهي، بیا به ډېرې جړاګانې کوي. دا به وایي چې ما ارجعون، ما واپس کوي. قرآن آیات کریمه دی او لفظ د جمع راوړه. مفسرین فرمایي چې دا به تکرار کوي، ارجع ارجع ارجع، ما واپس کوي ما واپس کوي. نو د هغې وجنې جمع سره تعبیر د هغې نه وکړه، بیا واپسي نشته. د رب العالمین فیصله ده او نن مونږ ته موقع ده، نن مونږ ته د نیکو اعمالو وخت شته، مونږ نیک اعمال کولی شو. رب العالمین مونږ ته طاقت را کړی دی، ورسره اختیار را کړی دی، د خپل آخرت دپاره یې جمع کولی شو. لیکن عقلمند او هوښیار نیک عمل کوي، او بیوقوف سړی او د خسران او تاوان والا سړی هغه نه دا وخت هسې فضول تېرېږي.